آیا تاسو پوهیږئ چې منیټور یا سکرین د کمپیوټر کومې برخې ته ویل کیږي او په کمپیوټر کې څه رول لري؟ راځئ چې نن درته د همدې په اړه معلومات درکړم. سلامونه، په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست. دا زموږ د هارډویر دویم نمبر ویډیو ده چې د آوټپوټ ډیوایس په هکله باندې ده. که چیرې تاسو د انپوټ ډیوایس ویډیو نه وي کتلي نو مهرباني وکړئ لومړی هغه ویډیو وګورئ او بیا دا درسره وګورئ او چینل درسره سبسکرایب کړئ. ورځو د ویډیو پر طرف. منیټور څه شی دی؟ منیټور یا د کمپیوټر سکرین یو مهم آوټپوټ ډیوایس دی چې د کمپیوټر تلویزیون ته ویل کیږي چې موږ ته معلومات ښایي. یعنې بغیر له منیټوره کمپیوټر هیڅ زموږ د کار وسیله نه ده. یعنې له کمپیوټر څخه کار موږ نشو اخیستلی. که چیرته په کمپیوټر کې منیټور نه وي نو کمپیوټر موږ او تاسو ته معلومات نشي ښودلی. د منیټور ډولونه دا چې ورځ د ورځې ټکنالوژي پرمختګ کوي نو نن ورځ موږ تاسو سره دوه ډوله منیټور شتون لري. اول LCD منیټور. دا منیټور د ډیر کم وزن لرونکي او نری شکل لري، ډیر کم برق مصرف کوي او اندازې په انچ کې راځي، لکه 19 انچه، 22 انچه، 32 انچه او همداسې ورجګیږي چې د دې قیمتونه هم ورسره لوړ کیږي. دویم CRT منیټور. دا منیټور چې ډیر وزن لرونکی دی او ډیر پخوانی دی چې د برق ضد هم ګڼل کیږي. دا په پخوا وختونو کې ډیر استفاده کیږي. اوس د دې ځای LCD منیټور نیولی دی. بل چې موږ سره کوم آوټپوټ ډیوایس دی پرنټر، د کوم په ذریعه چې موږ خپل معلومات چاپ کوو دې ته پرنټر ویل کیږي چې د کمپیوټر په خارجي الجاتو کې راځي. پرنټر دوه ډوله دی. اول بلیک اینډ وایټ پرنټر چې دا پرنټر موږ ته په ساده شکل کې پرنټ کوي، یعنی په تور او سپین رنګ باندې چې دوه رنګ لري، یو تور او یو سپین. نور رنگونو کې دا موږ او تاسو سره کار نشي کولای. دویم کلر پرنټر، کوم چې موږ او تاسو سره په HD کوالټي کې او په مختلفو رنگونو کې معلومات پرنټ کوي. دې ته کلر پرنټر ویل کیږي. کارټریج د پرنټر هغه ځای ته ویل کیږي چې د پرنټر د رنگ لپاره استفاده ترې کیږي. شکل کې د بلیک اینډ وایټ پرنټر کارټریج ښودل شوی دی. دې ته د رنګه پرنټر کارټریج ویل کیږي. یعنی د همدې برخې په شاته برخه کې د دې پرنټر کارټریج موقعیت لري. بل چې موږ تاسو سره په آوټپوټ ډیوایس یا باندنی الجاتو کې پولټر دی. پولټر څه ته ویل کیږي؟ پولټر هغه پرنټر د کوم په ذریعه چې موږ لوحې او لوی بینرونه چاپ کولی شو چې له ده څخه اکثره په مطبعو کې استفاده کیږي. یعنې دا غټ غټ بینرونه او دا غټې غټې نقشې چې تاسو وینئ دا د پولټر په واسطه باندې چاپ شوي دي. بل موږ تاسو سره پروجیکټور، دا هم یو باندنی اله یا آوټپوټ ډیوایس دی کوم چې د دیوال پر مخ یو سکرین جوړولی شي چې له ده څخه د سیمینارونو په ورکولو کې ګټه اخیستل کیږي. دا د هارډویر آوټپوټ ډیوایس په هکله معلوماتي ویډیو چې انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې به موږ پروسیسینګ ډیوایس او سټوریج ډیوایس پیژنو. که غواړئ کمپیوټر په مسلکي ډول په خپل کور کې زده کړئ نو موږ سره پاتې شئ. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو ویډیو لایک او چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.